یک شبکه آبرسانی در قریه عنبرخیل ولسوالی گیروی غزنی در چوکات ریاست انکشاف دهات این ولایت به همکاری مالی مؤسسه یونیسف به بهره برداری سپرده شد. مسئولین میگویند این پروژه 5.6 میلیون افغانی هزینه برداشته و برای 189 فامیل زمینه رسیدن آب صحی را مهیا کرده است. دغه پروژه مصارف ټول یونیسف پر کړی دي او دا پروژه کې کوم مصارف راغلي دي ټول بودیجه د شبکې لپاره 15.8 میلیون افغانۍ دلته مصرف شوی دی او شبکې ټول اوږدوالی کوم پایپ دلته په دې کلي کې مصرف شوی دی 6214 متره پایپ دلته مصرف شوی دی او د ذخیرې حجم 40 متره مکعب اوبه جای وي او مستفیدین کورنۍ چې هم دلته کوم کورونه دی په دې عنبرخیلو کلي کې 1.9 کورونه لري. در همین حال باشندگان این قریه از اعمار این شبکه خوشحالند و میگویند که قبلا آب آشامیدنیشان را با بسیار مشکلات مهیا میکردند و با تطبیق این پروژه مشکلات آب صحیشان حل شده است. مو پخوا ډیر سخت مشکلات سره مخامخ وو او بم نه درلودي کورو کې کاریزونه وچ دي وسوم وچ دي نو په دې وبو مو دونه خوشاله یو لکه بلا تشبيه د ابي زمزم او بسمو تراغلي دلته خو تقریبا د وبو ګل په 80 متر کې ده بلکې دا خلک ډیر غریب خلک دي د هر چا په وس د پرنه وځي د برمای والی وای یا یو نلکی والی وای یا د کور یو د په دی وبو کړی وای. آب نقش حیاتی در حفظ سلامت، پشتیبانی از محیط زیست و انجام فعالیت‌های روزمره نامیده می‌شود و اهمیت آن در اجتماع حیات بخش است.